بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې ستا په ژوند کې ناڅاپه لوی مصیبت راشي، ته څه کوې؟ ژاړې، ناهیلی کېږې، الله تعالی یادوې. سورة البقره 155 آیات ژباړه: هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي نو وایي بېشکه موږ د الله یو او بېشکه همهغه ته بیرته ورګرځېدونکي یو. د دې آیات لپاره داسې ځانګړی صحیح شان نزول نه دی ثابت شوی چې یوازې د یوې ځانګړې پیښې په اړه نازل شوی وي. دا آیات د مؤمنانو لپاره یوه عمومي لارښوونه ده. الله تعالی هغوی ته ښیي چې کله مصیبت، غم او ستونزه درته راشي، باید الله تعالی یاد کړي او د صبر لاره غوره کړي. دا آیات د 155 آیات سره تړاو لري. په 155 آیات کې الله تعالی د ویرو، لوږې، د مالونو، ځانونو او میوو د کمښت د ازموینو یادونه کوي، او په 155 آیات کې د صبر کوونکو حالت بیانوي. د دې آیات تفسیر مفسرینو هغه داسې کړي: الذین اذا اصابتهم مصیبه، یعنی هغه کسان چې کله ورته مصیبت ورسیږي. مصیبت هر هغه حالت ته ویل کېدای شي چې انسان ته سختي، غم او درد ورسیږي، لکه د عزیز مړینه، مالی تاوان، ناروغي، د روزي ستونزه، ویره او نورې سختۍ. یا الله تعالی فرمایي: قالوا انا لله، یعنی دوی وایي بېشکه موږ د الله یو. دا جمله انسان ته یو ډېر لوی حقیقت ور په زړه کوي. زموږ ژوند د الله دی، زموږ بدن د الله دی، زموږ مال د الله دی، زموږ اولاد د الله دی، او ټول نعمتونه د الله تعالی امانتونه دي. نو که الله تعالی یو نعمت راکړي باید شکر یې وباسو، او که یې بیرته واخلي باید صبر وکړو. او وروسته بیا فرمایي: وانا الیه راجعون، یعنی او بېشکه موږ هم هغه ته بیرته ورګرځېدونکي یو. یعنی د دنیا ژوند پای ته نه دی رسېدلی. موږ به یوه ورځ له دې دنیا څخه لاړ شو او د الله تعالی حضور ته به ور وګرځو. نو مؤمن د مصیبت پر مهال خپل زړه ته وایي: زه د الله یم، هغه زما مالک دی، او بالاخره به د هغه لوري ته ورګرځم. همدا فکر د مؤمن زړه ته صبر، سکون او توکل ورکوي. د دې آیات مهمې فایدې هغه دا دي: اول، صبر دا را زده کوي. مصیبت د مؤمن لپاره د صبر امتحان دی. الله تعالی را یادوي کله چې ستونزه راشي انسان باید الله تعالی هیر نه کړي. د دنیا حقیقت راښیي، دنیا د تل لپاره نه ده، هر څه به یوه ورځ پای ته خامخا رسیږي. د زړه سکون پیدا کوي کله چې انسان پوه شي چې هر څه د الله دی. د مصیبت زغمل ورته اسانه کیږي. توکل پیاوړی کوي. مؤمن پوهیږي چې د هر حالت مالک الله تعالی دی. د آخرت یاد راته تازه کوي: وانا الیه راجعون، موږ ته زموږ وروستی سفر را یادوي. ګرانه وروره او قدرمنې خورې، که نن ستا په ژوند کې کومه ستونزه ده، که زړه دې مات دی، که کوم عزیز دې له لاسه ورکړی، که مال دې کم شوی، که روزي دې تنګه شوې، یا د ژوند له سختو حالاتو سره مخ یې، مه ناهیلی کېږه. خپل زړه ته ووایه: انا لله و انا الیه راجعون، موږ د الله یو او بیرته د الله لوري ته ورګرځېدونکي یو. کله چې انسان دا حقیقت په زړه کې ځای کړي چې زه د الله یم، نو د ژوند ډېرې ستونزې ورته بله معنا ښکاري. الله تعالی نعمت درکړي، شکر وکړه. که نعمت یې درنه واخلې، صبر وکړه. که درته اساني راشي الله مه هېروه، که درته سختي راشي الله مه پرېږده. ګرانه وروره، مصیبت دا معنا نه لري چې الله تعالی تا نه خوښوي. کله ناکله ستونزه د دې سبب کېږي چې انسان له غفلت څخه راویښ شي، خپل رب ته نږدې شي، دعا زیاته کړي او خپل ایمان پیاوړی کړي. کېدای شي ته د نن د خپلې ستونزې حکمت ونه پېژنې، خو الله تعالی په هر څه پوهېږي. نو که ژوند در باندې سخت شو، لمونځ مه پرېږده. که زړه دې مات شو، قرآن مه پرېږده. که سترګې دې له اوښکو ډکې شوې، دعا مه پرېږده. او که ټول خلک دې پرېږدي، الله تعالی مه هېروه، ځکه هغه رب چې ته پیدا کړی یې ستا له حاله خبر دی، ستا اوښکې ورته معلومې دي، ستا دعا اوري، ستا درد ویني او ستا د زړه خبرې هم اوري. نو د یوې ستونزې له امله د ټول ژوند څخه مه ناهیلی کېږه. یاد ولره، هره شپه سهار لري، هره ستونزه پای لري، هره اوښکه یوه ورځ وچیږي، او هر مؤمن چې صبر کوي د الله تعالی اجر په سترګې په لاره وي. نو کله چې مصیبت درته راشي یوازې مه وایه ولې دا زما سره وشول، بلکې داسې ووایه: زه د الله یم، الله زما مالک دی، زه به صبر کوم او د هغه له رحمت څخه به نه ناهیلی کېږم. مصیبت که هر څومره لوی وي، خپل رب مه هېروه، ځکه ته د الله یې او بیرته هم د هغه لوري ته خامخا ورګرځې. نو ګرانو مسلمانانو، که مو چیرې دا ویډیو خوښه سوې وي نو چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ چې راتلونکي د قرآني آیات ترجمې هم تر تاسو پورې در ورسېږي.